د کرکټ بورډ مشر حاجي عزیزالله فضلي له دندې ګوښه کړی شو. د افغانستان په کرکټ بورډ کې یوې سرچینې دوی چې ویلي یې المان غږ ته چې د کرکټ بورډ اوسنی مشر حاجي عزیزالله فضلي له دندې ګوښه کړی شوی دی. د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې ښایي د نوي مشر تر ټاکل کېدو پورې په پاکستان کې د افغانستان سفیر لطف الله عاطف مشل ښایي د سرپرست مشر په توګه د کرکټ بورډ چارې پر مخ بوځي. دا په داسې حال کې ده چې بلې سرچینې بیا دوی چې ویلي د نوم د نه بربنډولو په شرط ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني ځانګړی سکرتر عبدالرحیم ځیرک د کرکټ بورډ د نوي مشر په توګه په نړیوال جام کې تر پرله پسې ماتو او خرابو لوبو او کارکړتګیو وروسته دا په کرکټ بورډ کې تر ټولو لوی او خواشینونکی بدلون دی. تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر ګلبدین نایب لرې او پر ځای یې د 3 وړو فارمټونو لپاره راشد خان ارمان د نوي کپتان په توګه معرفي کړ. تر دې وړاندې کرکټ بورډ لطیف الله ستانکزي د نوي اجرایي رئیس په توګه معرفي کړ. په عین حال کې دوی چې ویلي د ولسمشر محمد اشرف غني ویاند صدیق الله صدیق سره د ټلیفوني اړیکې له لارې د یادې موضوع د پخلي هڅه وکړه، خو صدیق له یادې موضوع څخه بې خبري څرګنده کړه.